یا چېرته پخوا وخت کې وي یو مسلمان سره دغه میلاو شو د مسلمان عالم سره یو نصرانی میلاو شو شراب به یې ډېر څښل نو هغه له دعوت ورکړو اسلام ته راوړه وی زه به اسلام ته راوړم خو ستاسو په اسلام کې شراب حرام دي مشکل دا دی زه خو شراب ډېر څښم هغه وی دغه بیا وروستنۍ مسله ده تا ولې اسلام قبول کړه شراب ورته دومره غټه خبره خو نه دا ګټه ده اسلام قبول کړه بس هغه اسلام قبول کړه چې اسلام یې قبول کړی بیا ورته شراب به نه څښي ولې شراب وي دې باندې خو اتیا کوړي دي وي په دې خو اتیا کوړي دي غریب په بله کې ونښتو چې دا وی زه پرېږدم د اسلام وي بیا خو به دا سټ وي د هغه راشي چې اوس څه وکړو که ته شراب څکې خو اتیا کوړې سزا درته میلاوي او که اسلام پرېږدي نو د مرتد سزا څه ده خو بیا د هغه سر وهل دي نو د دا چې ته به سبا وایي چې زه اسلام پرېږدم بعض راشي اسلام زه اسلام قبلوم سبا له بیا وایي زه یې پرېږدم وریا نه نه انډین وایي چې زه ښه برابري ما ورته کلمه ووایي بیا به څه لیکلي بعض د دوی تفاصیل هغه مې ولیکل او بیا به یې تر اشد څه وخت بعد تاله به ښه یو دغه جوړ کړو یو کارډ جوړ کړو چې او ته مسلمان شوی دلته زموږ په خوا کې دی موږ ګواهي ورکړو بیا ته مخې ته خپله کاروایي وکړه که څه کې هغه وکړه وایي صحیح ده بیا پاڅېدو نو زما د خوا نه دا اوس مې کومه بنا وویل ما ته مسلمان شو اوس ځه بیا مې د هغه اردو والا ټلیفون ورکوم دا د هغه نمبر دی د رابطه کوم بیا د خوا نه راځم بس روان شو بیا یې ما ته د منځ کې وی ځم ما یې ځم څه کې د دروازه کې چې وتو بیا یې ما ته وی لکه ځم نو ما ته څه غواړې صفا خبره ما ته وکړه چې څه وایې ته وی دلته خو دا خلک وایي چې څوک مسلمان شي دوی له پیسې ورکوي ما ته دې له راغلی د دې بعضو دا مطلب وي چې لکه که زه دینداره شم نو د پیسو باران به راورېږي دا بعض د دیندارو ته وګورې دا دینداره خلک دا که غریبانه نومي خو ډېر خوشحاله وي هلته عقیدې ډېره مضبوطه وي په الله باندې هر وخت به دی مسکې او د الله شکر دی او بس ته به وایي چې داسې د کروڑپتي لکپتي دی د بېدینه سوچ کوي چې یاره که دا څه دي دوی سره دي راشي زه به هم د دوی ملګری شم چې دوی ملګری شي به بیا دوی خو داسې غوړ غوړ ګرځي موږ خو څه ودرېږو ته به په دې نه دینداره کېږي چې زه به دینداره شم چې الله به نه کېدی شي ته دینداره شي او څه شي غریب شي الله د باندې امتحانونه راولي څه چې د سړي دي هغه د نه هم کېدی شي لاړ شي امتحان به الله راولي ځکه چې ته دعوه کوې چې زه دینداره یم الله منم په الله مهین یم نو چې دعوه کوې نو بیا په دعوه باندې څه ښې دلیل به ښې برهان به ښې چې او زه رښتینی یم الله بیا تا نه دلیل داسې غواړي چې په تا به امتحان راولي کېدی شي او دا څه چې د سړي دا د نه غواړي اوس اوسې د مال خبره کوو د ایوب علیه السلام نه بچي م اخیستي مال بچي چې څه ورسره وه ټول یې ترې اخیستي وو 18 کاله به هغه باندې امتحان 18 کاله او بیا چې به کوم چا تپوس وکړو په دې ژوند کې د ښایسته وخت کم یو وی هغه وخت ډېر ښایسته و ځکه چې الله مې په مخه رایادېدو او الله به مې په مخه یادو خبره مې دې پر راواغسته چې الله پیغمبر ته ووایي غریبانان به د مجلس نه نه شړي هم د دوی سره به کښېني دا به ډېر نیکان خلک دي دوی خو د الله مخ غواړي د دې څه مطلب د الله مخ غواړي د الله رضا لټوي دا یې واضحه معنه ده خو دې کې یو دننه ډېره ښکلې معنه هم پرته ده یریدون وجهه دوی طلب کوي او غواړي او لټوي دیدن د مخ د الله